بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن په اکسل کې د زده کوونکو یا شاګردانو حاضري جوړو چې څنګه کولی شو یو ښه حاضري جوړه کړو د زده کوونکو لپاره. نو دغه حاضري چې کومه جوړه ده تاسې ګورئ په دغه طریقې سره به موږ اوس حاضري جوړو. نو تاسو به لومړی راشئ یو نوی ډاکومنټ ورک بوک به واخلئ. نیو ورک بوک ته راځو، بلینک ورک بوک اخلو. لومړی خو به راشئ پیج لیاوټ ته او دې کې به دا شیټ چې دی لیفټ ټو رایټ دی دا به رایټ ته واړوئ، رایټ سایډ نه به شي. دویمه خبره دا ده، راځو دلته موږ یو څو خانې اخلو. لومړی چې دی د شهرت لپاره چې 15 کالمونه اخلو، 1 2 3 4 5 دا اخلو د شهرت دپاره. دا به زه سلیکټ کړم او دلته به راشو بارډر ورکړو چې دا معلوم شي موږ. لومړی دغه دوه خانې چې دی دا مرج کوو، ورسره چې دی دا 3 خانې مرج کوو، 3 سیلونه، او دغه دوه هم چې دی دا هم مرج کوو. دې کې به ولیکو چې شماره، دې کې به ولیکو شماره، او د دې چې کوم دغه دی دا به چینج کړو الاینمنټ، الاینمنټ به چینج کړو. همدارنګه لږ به سایز زیات کړو، بولډ به کړو او فارمټ پینټر به راواخلو، په دې به یې کړو. دې کې مونږ اساس نمبر لیکو، اساس ګڼه، اساس ګڼه پکې لیکو، دا مو لیکو. نه ساجېدل تاسو به راشئ دلته په دې الاینمنټ او شرینک ټو فټ به کلیک کړئ چې دا پکې ځای شي. بیا به موږ دا سایز همداسې کولی شو چې لږ لږ داسې لاندې راوړو په دې طریقې سره. اوس راځو دلته چې دی شهرت لیکو. شهرت کې لومړی چې دی نوم، پلار نوم او نیکه نوم. دا مو ولیکل، دا به هم سلیکټ کړو، داسې به یې منځ ته هم کړو، بولډ به یې کړو. او اوس راځو د شمارې چې دا کم اندازه ده دا به لږ داسې کوچنۍ کړو، دومره اندازه. دا نوم، د پلار نوم، دغه سیلونه چې دا به سلیکټ کړو، لږ به یې پراخه کړو داسې. اوس راځو دلته موږ سره 22 سیلونه یا 22 خانې چې دی په کار دي. دا به سلیکټ کړو او را به شو تر څومره پورې، څو کالمونه موږ فعلا نیولي دي 15. نو را به شو 32 سیل ته، کالم ته. دلته به کالم زه معلوم کړم مساوي کالم، چې دا څوم کالم دی، دا 22 کالم دی. نو دې خوا ته به راشو 28 29 30 31 32 دې ځای پورې. دا سیلونه به هم سلیکټ کړو، دا به سلیکټ کړو، دې ته به بارډر ورکړو او دې ځای نه به یې داسې سلیکټ کړو، لږ به یې سایز کم کړو. سایز به یې کوچنی کړو او دا سیلونه چې دی دا هم مرج کوو، سلیکټ به کړو، مرج ته به راشو. همدې دا به فارمټ پینټر راواخلو، دې باندې به یې داسې کش کړو. ټولو باندې. اوس راځو دلته موږ سره چې دی په دې کې ورځ وي او ورسره تاریخ وي، داسې لیکو. مثاله دا به زه لږ دا سایز به یې هم کوچنی کړم، دې بولډ نه به یې هم وباسو. دلته فرضاً لیکو چې قوس ورکوو، مثال قوس کې داسې یو سپیس ورکوو، لیکو ورځ فرضاً شنبه، دا مو ولیکو.
که چېرته تاسې وایئ چې اول دې قوس راځي بیا به اول تاسې ورځ ولیکئ داسې بیا به قوس ورکړئ داسې لږ به سپیس ورکړئ په دې طریقې سره کله مو چې دا ولیکه غواړئ چې قوس مخته راشي نو تاسې به راشئ دلته رایټ ټو لیفټ ټکسټ ډایرکشن دا دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې کلیک وکړه رایټ ټو لیفټ به کلیک کړئ نو قوس به ښي طرف ته راشي اوس دا راغلو کاپي کوو کنټرول سی سره مې کاپي کړ یا کنټرول سی سره کاپي کوئ یا دې ځای نه کاپي باندې کلیک کوئ او دا ټول سلیکټ کوئ په دې باندې چې دی رایټ کلیک کوئ پیسټ وهئ پیسټ مې چې ووهه ټول به دلته راشي او دا به سلیکټ کړو دا به زه لږه دې طرف ته راوړم لږ به دا ساحه ورته پراخه کړو چې هلته تاریخ ته هم ځای پاتې شي نو دغه څنګ کې به بیا د تاریخ ساحه شي اوس راځو دلته موږ سره د هر یو نوم او شمارې لپاره چې دی دوه دوه خانې پکار دي دا هم مرچ کوو دا به کاپي کوو او دلته به یې هم داسې پیسټ کړو دا وشو په دې طریقې سره چې دی دا به راواخلو کاپي به یې کړو کاپي تاسې سره څومره کسانو تعداد پکار دی همهغې کې به یې تاسې پیسټ کړئ مثال زه غواړم دومره پکار دي پیسټ یا دې ځای نه یو یو کولی شئ چې کنټرول وي سره پیسټ کړئ داسې اوس راځو دې ځای نه تعداد ورکوو مثال لیکو چې یو دوه دا مو ولیکو دا به سلیکټ کړو ډرګ به یې په دې ځای فرض مثال ته غواړئ چې 30 کسان دې راشي نو لږ به نور هم دا کاپي کړو دلته به راشو دا به کاپي کړو کنټرول سی سره کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي اوس به دا نمبر سلیکټ کړو لاندې مې راوړو 9 شو یو کاپي واخلو کنټرول سی دلته به کنټرول وي سره پیسټ کړو دا به 10 شو دا هم وشو اوس راځو دلته چې دی څلور خانې اخلو داسې دا به سایز به لږ کم کړو دغه 4 خانې دا هم چې دی مرچ کوو په دې کې به ولیکو چې دلته به ولیکو آذري چې کومه جمع کېږي د ماضي لومړی چې دا دې کې لیکل شوی وي صبح ناصب مریض رخصت د دې الاینمنټ به چینج کړو الاینمنټ یې چینج شو اوس به راشو لږ به نور هم کوچني کړو داسې او دا د مریض او د رخصت چې کومې خانې دي دا لږ نور هم کوچني کړو اوس راځو همدغه چې دی کاپي کوو دا به کاپي کوو دلته هم پیسټ کوو دلته هم پیسټ کوو دا به حال شي دا به میزان شي دلته به ولیکو چې حال دلته به ولیکو میزان او دلته به ولیکو دا خانه به چې دی کوم مرچ کوی مرچ کې داسې پکې ولیکئ کتن داسې کوچنی کړئ د دې الاینمنټ که چینجوئ هم چینج یې کړئ او داسې منځ ته کړئ لږ یې سایز نور هم کوچنی کړئ اوس دا ټول سلیکټ کړئ تاسې
څومره ریکارډ چې دی دا ټول سلیکټ کړئ او دې ته بارډر ورکړئ بارډر مې حل ورکړو همدارنګه چې دی دلته راځو آوټ ساید بارډر چې دی هغه به ورته غټ کړو آوټ لاین دا هم وشو اوس به راشو دا جوړ شو اوس دغه خانې چې کومې دي که چېرته دا تاسې کوچنۍ کوئ هم کولی شئ کوچنۍ کړئ بل سرلوحه ورته لیکو سرلوحه به څرنګه لیکو دا به سلیکټ کړو مرج به یې کړو ورته لیکو فرض مثال لیکو چې کال کال فرضاً لیکي چې 1403 هجري شمسي همدارنګه دې خوا ورته لیکي چې میاشت میاشت ته قوس ورکړئ خالي پرېږدئ ځکه دې کې څو میاشتې تاسې لیکئ همدارنګه دې خوا راځئ بل پکې لیکئ چې ټولګی ټولګی هم چې دی خالي پرېږدئ که تاسې چېرته پرنټ کوئ او د ټولګي نوم معلوم وي ولیکئ پکې بل دې خوا لیکئ چې لیسه لیسې ته قوس ورکړئ د لیسې نوم لیکئ دا مو لیکئ انټر به کړو د دې سایز به لږ زیات کړو بولډ به اوس راځو دغه کم هغه چې دي روګانې د دې سایز هم که چیرې تاسې کموئ کولی شئ معمولي داسې لږ به یې کم کړو دې طریقې سره دا هم وشو اوس راځو په دې کې مثال تاسې نومونه لیکئ که چېرته نومونه کمپیوټري لیکئ هم کولی شئ فرضاً لیکئ چې عباد الله دا ټکس به لومړی چې دی لږ سایز د ټولو داسې زیات کړو دا به سلیکټ کړئ اسکیپ ټول صحیح طریقې سره سلیکټ کړئ کله مو چې سلیکټ کړئ دې ځای نه راشئ سنټر ته یې کړئ او بولډ یې کړئ سایز یې که لږ زیاتوئ زیات یې هم کړئ دې ځای نه شماره به هم سنټر ته کړو مثال نومونه لیکئ فرضاً لیکئ چې عباد الله فهیم خان اساس دې مثال دومره دلته تاسې اساس لیکئ همداسې بل نوم نو په دې طریقې سره تاسې حاضري برابرولی شئ اوس راځو د دې پرنټ ته ګورئ که چېرته تاسې دا پرنټ کوئ دا په شپږو ورقو کې شو نو لومړی به تاسې راشئ دلته پروټیټ اورینټیشن دی حاضري به په لینډسکیپ کې واخلئ بیا به راشئ دلته سکیلینګ ته نو سکیلینګ دی تاسې به فټ آل کالم آن ون پیج واخلئ بیا به پیج سیټ اپ ته راشئ پیج سیټ اپ کې به مرجن ته راشئ مرجن کې چې دی له هیډر او فوټر خو به اول صفر کوي او دلته به راشئ ټاپ سیټ ته به هم سپیس ورکړئ 0.1 کنټرول سی سره یې کاپي کوم دلته هم پیسټ کوم دلته هم پیسټ کوم او دلته چې دی 0.15 ورکړو ځکه دې خوا ته چې دی حاضري ګڼل کېږي او هاریزنټل یې دا به اوکې زمونږ حاضري چې دا اوس فعلا په 2 پیجونو کې شو اوس که چېرته غواړئ چې ټوله یو پیج ته راوړئ دا A4 کې که چیرې A3 کې تاسې پرنټ کوئ نو دې ځای نه به تاسې A3 ورقه ورته واخلئ A3 کې به بیا پراخه راځي او که چېرته A4 دا وړو کوچني ورقو کې پرنټ کوئ A4 واخلئ په دې طریقې سره اوس دغه یو ریکارډ پکې نه راځي نو دې لپاره به دا سایز لږ نورم کوچنی کړو مطلب دا دی که چېرته دغه ریکارډونه پکې کم ځایدل نو تاسې کولی شئ دا سایز یې نور هم کوچنی کړئ دې ځای نه او که سایز یې نه کوچنی کوئ دویمه ورقه کې دې پرنټ شي خو دویمې ورقې دپاره ګورئ که چېرته موږ وګورو په پرنټ پریویو کې دلته دغه سرلوحه چې د نه راځي سرلوحه په دویمه ورقه کې هم غواړئ تاسې به بیا یو کار وکړئ را به شئ دلته را به شئ څه ته پیج لیاوټ ته پرنټ ټایټل ته به راشئ او دې ځای نه چې دی روز ټو ریپیټ ټاپ باندې به کلیک وکړئ او دې ځای نه به کومه څومره اندازه روګانې چې تاسو تکراروئ هغه به کلیک کړئ سلیکټ به کړئ اوکې به کړئ اوس که پریویو ته راشو پریویو کې تاسو کتلی شئ په دویمه صفحه کې به هم سرلوحه اتومات تکرار خپله راځي نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د زده کوونکو لپاره یو حاضري جوړه کړئ دغه حاضري به سافټ تاسو سره کولی شئ چې د ویډیو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ لینک به موجود وي او دا چې دی دا په لاندې باندې خانې چې دی راغلی دي مطلب کولی شو چې په دې طریقې سره مونږه دوه خانې حاضري واخلو دوه خانهیي حاضري ده
نو د لینک نه کولی شئ چې سافټ یې هم ډاونلوډ کړئ.